سلام ملګرو، امید چې جوړ او روغ اوسئ. د نن په درس کې به راځو د اچ کورنۍ پیژنو. د اچ کورنۍ څخه مې مقصد دا دی چې ځینې حروف شته چې د اچ سره یو ځای سي یو بل اواز ورکوي. مثلا سی اچ، جی اچ، ټي اچ او داسې نور. نن راځو د اچ کورنۍ پیژنو چې کوم د الفبا حروف د اچ سره یو ځای کیږي او کوم اواز ورکوي. دا درس ستاسې سره کومک کوي چې تاسې انګلیسي لغاتونه په صحیح توګه باندې تلفظ کړئ. وخت مو نه نیسم، راځو د درس پر لوري. لومړی راځو سی اچ زده کوو. سی اچ دوه اواز ورکوي. کله چې سی د اچ سره یو ځای سي نو دوه اواز ورکوي. یو سی اچ دی چې د چ اواز ورکوي او بل سی اچ دی چې د کاف اواز ورکوي. سی اچ د چ اواز لکه chicken, chicken. CH د کاف اواز لکه character, character. CH د چ اواز لکه chair. CH د کاف اواز لکه chemical. GH GH د ف اواز ورکوي لکه laugh, laugh. Enough, enough. PH PH د ف اواز ورکوي لکه elephant, elephant. Phone, phone. SH SH د شین اواز ورکوي لکه shop, shop. Shine, shine. TH TH تر ټولو مهم. دا په ډیرو کورسونو کې غلط تلفظ کیږي یا هم ځینې استادان غلط تلفظ شوي. ځینې وایي د ت اواز ورکوي، ځینې وایي د دال اواز ورکوي. په داسې صورت کې چې نه دا د ت اواز ورکوي نه د دال اواز ورکوي. ګورئ یو ټي اچ د ذ اواز ورکوي. ژبه د لوړو غاښونو په څوکو باندې مشتول کیږي. زال اواز باسو. ذ ذ. دا د نه دی، غلط دی. مثلا که موږ وایو دی 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 ورځ ته وایي دا they ویل کیږي. they are very intelligent. they are نه دی، they are. دا غلط سو. they are. ژبه د لوړو غاښونو په څوکو باندې د زال اواز باسو. they are غلط دی. they are. بل ټي اچ چې موږ تاسو ته په کورسونو کې وایي د ت اواز ورکوي دا غلط دی. ټي اچ د ت اواز نه ورکوي بلکې د س اواز ورکوي. دا هم په همدې ډول ژبه د لوړو غاښونو په څوکو باندې مشتول کیږي او د س اواز باسو ځینې. ث ګوره thank you. دا thank you نه دی. thank دا ټانک ته وایي په انګلیسي کې. thank you یعنی مننه. thank you یعنی ته ټانک یې. ټانک ته وایي او thank مننه. او همدارنګه WH په هر ځای کې چې مو WH ولیدي نو پوه سئ چې H سایلنت دی، اواز نه لري او W د واو اواز ورکوي لکه what, where او داسې نور. ملګرو په راتلونکي درس کې به دا زده کړو چې کله په یو لغت کې دوه اواز لرونکي توري راسي، مثلا AU OU او داسې نور دوه اواز لرونکي پرله پسې توګه راسي، هغه لغات موږ څنګه په اسانه او صحیح توګه باندې تلفظ کړو. نو که چیرې تاسې دا ویډیو خوښه سوې وي ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو درسونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه چې تر دې دمه راسره واست. تر راتلونکي درس مو په خدای پاک سپارم.